Bismillahirrahmanirrahim. زمونږ ټاپک دی structure and function of brain. د brain structure څنګه دی، کومه حصې دي پکې او function یې څه دي، کوم حصہ کوم کار کوي. نو که brain زمونږ راشي نو brain مونږ ته پته ده چې د brain درې حصې دي، یو ته مونږ fore brain وایو، بل ته مونږ mid brain او بل ته hand brain. صحیح ده؟ نو fore brain ته مونږ prosencephalon، mid brain ته مونږ mesencephalon او hand brain ته rhombencephalon هم وایو. صحیح ده؟ اولنی نمبر مونږه فور برین لراشو، نو فور برین مونږه په دوه حصو کې ډیوایډ کوو. لکه که مونږه برین لراشو چې د برین زموږ سره حصې دي که نه، فور برین، میډ برین او هینډ برین. نو که مونږه دې برین لراشو دا ایز ا هول، نو دا زموږ سره به فور برین شي، د دې ځای پورې داسې. صحیح ده؟ دا زموږ سره بیا میډ برین دی، دا لږ ځای، او دا نور بیا زموږ سره څه دي، هینډ برین دی. صحیح ده؟ نو فور برین کې میډ برین زموږ سره بس دا لږ شان پوینټ چې کوم دی دا زموږ سره میډ برین دی، نور بره فور برین او لاندې چې کوم دی نو هینډ برین. صحیح ده؟ ښه، فور برین ته که موږ راشو نو دا زموږ سره په دوه حصو باندې مشتمل دی، یو ته موږ ډاینسیفالان وایو، بل ته موږ ټیلینسیفالان وایو. ټیلینسیفالان چې کوم حصه ده نو دا موږ په دوه حصو کې فردر ډیوایډ کوو. یو ته موږ olfactory bulbs وایو، نو دا زموږ سره سمیل olfaction کنټرول کوي. صحیح ده؟ سمیل کنټرول کوي. او دویم نمبر زموږ سره سیریبرم دی چې دا لارجسٹ پارټ اف د برین دی. صحیح ده؟ نو که اوس موږ د سیریبرم structure لراشو، نو که سیریبرم مونږه ایز ا هول یو سپیر کنسیډر کړو که نه، یو سپیر یو ګول شکل یې کنسیډر کړو، نو که هغه بیا مونږه په منځ باندې نیم کړو، نو یو ته به مونږه هم هیمی سپیر وایو، نیم سپیر، او بل ته به هم مونږه نیم سپیر وایو. نو که دا کس تاسو ته مخامخ داسې ودرېږي نو دا به رایټ سیریبرل هیمسفیر وي، دا به لیفټ سیریبرل هیمسفیر وي. نو دغه شان دي دا زموږ سره د رایټ سیریبرل هیمسفیر شو او دا لیفټ سیریبرل هیمسفیر شو، او رایټ او لیفټ سیریبرل هیمسفیر په یو پورشن باندې د یو بل سره کنیکټ شو چې هغه ته مونږ کارپس کیلوسم وایو. صحیح ده؟ دا د نیوران یو نیټورک وي. صحیح ده؟ یو برج وي. ښه، اوس چې کوم رایټ سیریبرل هیمسفیر دی نو دا د باډي لیفټ سایډ کنټرول کوي، او چې کوم لیفټ سیریبرل هیمسفیر دی نو دا د باډي رایټ سایډ کنټرول کوي. صحیح ده؟ او یاد ساتئ چې دواړه سیریبرمز چې کوم دي زموږ سره رایټ سیریبرل هیمسفیر او لیفټ سیریبرل هیمسفیر دا یو شان کار نه کوي، بلکې دا د یو بل نه لږ ډېر بدل وي. د چا رایټ سیریبرل هیمسفیر لږ ډامیننټ وي د لیفټ په نسبت باندې، د چا لیفټ سیریبرل هیمسفیر لږ ډامیننټ وي د رایټ په نسبت باندې. په دنیا کې زموږ سره تقریبا 80% خلک داسې دي چې د هغوی لیفټ سیریبرل هیمسفیر ډامیننټ دی، نو دې ته موږ سیریبرل ډامیننس وایو چې کوم سایډ په ډامیننټ وي. صحیح ده؟ نو تقریبا 80% خلک داسې دي چې هغوی لیفټ سیریبرل هیمسفیر ډامیننټ دی، په دې وجه باندې رایټ سایډ یې مضبوط کار کوي. که لته چاله ورکې نو هم به مضبوط گزار کوي، او که ډېره چاله ورکې نو هم پر لیفټ باندې مضبوط نه کېږي، ځکه چې لیفټ سایډ چې لیفټ چې کوم دی نو هغه زموږ سره رایټ سایډ کنټرول کوي. نو رایټ زموږ سره ډامیننټ دومره نه دی، لیفټ ډامیننټ دی، په دې وجه زموږ رایټ سایډ چې کوم دی نو ښه کار کوي. صحیح ده؟ ښه، اوس که موږ د دې سیریبرم ایز ا هول فنکشن لراشو نو زموږ سره دوه قسمه فنکشن دي. یو ته موږ سینسري فنکشنز وایو، هغې کې زموږ سره سایټ، سمیل، ټیسټ، ټچ ایټسټرا. صحیح ده که نه؟ دا شامل دي. او که ایڈوانس فنکشن له مونږ راشو نو ایڈوانس فنکشن کې مطلب ډیسیژن اخیستل، والنټری ایکشنز چې کوم زمونږ دي، میموري ساتل، تھینکینګ چې کوم دی مطلب سوچ وغیرہ کول، ججمنټ کول. صحیح ده؟ نو دا د سیریبرم ایڈوانس فنکشن دي. ښه، که مونږ ډاینسیفالان له راشو نو ډاینسیفالان زموږ سره لیمبیک سیسټم دی. نو لیمبیک سیسټم زموږ سره فردر په څلورو حصو باندې مشتمل دی: تیلمس، هایپوتیلمس، امیګدلا او هیپوکیمپس. صحیح ده؟ نو تیلمس چې کوم دی دا زموږ سره ریلی سټیشن دی. صحیح ده؟ دا یو اډه ده بټوین باډي اینډ سیریبرم. د سیریبرم او د باډي په منځ کې دا یو ریلی سټیشن کار ورکوي، انفارمیشن دې ته راځي، د دې نه اخوا بیا سیریبرم ته چې کوم دی نو فارورډ کېږي. صحیح ده؟ نو دا ریجن چې کوم دی فار ایگزامپل دا زموږ سره تیلمس دی، او هایپو مینز لاندې یا کم. صحیح ده؟ نو مطلب د دې هایپوتیلمس نه لږ لاندې په دې ځای کې، د دې تیلمس نه لاندې په دې ځای کې هایپوتیلمس وي. صحیح ده؟ نو هایپوتیلمس زموږ سره هارمونز پروډکشن کنټرول کوي، هنګر مطلب لوږه، تنده او ترمو ریګولیشن. صحیح ده؟ سیکشوال ریسپانس، فایټ فلایټ. صحیح ده که نه؟ مطلب ایډوانس سچویشنز راشي نو په هغې کې ته مطلب څه کول غواړې، آیا فایټ کول غواړې که فلایټ کول غواړې، تښتېدل غواړې. صحیح ده؟ بایوریدمز، دا کوم چې بایوریدمز دي مطلب د ساري مونږ پاسو د شپې سملو. صحیح ده؟ مطلب یو ریدم دی، دا بیا انشاءالله بیهیویر چپټر کې بیا ووایو. ښه، امیګډلا
تال نمبر زمون سره د امګډلا نو امګډلا چې کوم پورشن دی نو دا زمون سره اګریشن مطلب غوسه کنټرول کوي د دې نه علاوه پلیجر خوشحالي او سیکشوال ایروزل کوم چې شاوت مو فکرات لري زیاده او دې نه علاوه لو اند هیټ وغیرہ چې کوم دی دا هم کنټرول کوي سي هیپوکامپس لیکر راشو مونږه نو دا لانګ ټرم میموري کې پکې راځي سي دا زمون سره فور برین اوس به مونږ راشو هاند برین لا نو میډ برین نو اٹ از ا ریلی سټیشن فار اډیټری اینڈ ویژوال سنسیشن مطلب چې کوم اډیټری د اوریدلو دغه دی کوم چې د نظر والدین د هغې لپاره دا یو ریلی سټیشن دی مطلب د هغې د دې نه فردر بیا انفارمیشن مخکې او په دې کې زموږ سره ریټیکولر فارمیشن وي دا مطلب چې کوم دا ریزو په دې کې زموږ سره د نیوران سوي یو نیټورک پکې تللی وي هغې ته موږ څه وایو ریټیکولر فارمیشن ورته وایو نو دغه ریټیکولر فارمیشن فنکشن دا دی چې فلټریشن اف انفارمیشن کوي دا مطلب انفارمیشن فلټر کوي که فرض کا مخکې بوتلل غواړي څه کار دې کول غواړي خو مخکې بوځي او که ډېر زیات ضروري انفارمیشن نه وي نو بس مخکې نه لېږي ایسته فلټر یې کوي صحیح ده ښه مطلب د ښه انفارمیشن مخکې بوځي فلټر یې کوي او چې کوم ښه انفارمیشن نه دي ضروري نه دي بس هغه مخکې نه لېږي ښه هینډ برین فردر زموږ سره بیا درې حصې دي لکه تاسو ته ما ووایي چې دا زموږ سره فور برین شو دې لږ ځای کې زموږ سره میډ برین وي او دا دېخوا بیا هینډ برین دي او دېخوا بیا زموږ سره سپاینل کارډ د دې نه راوتې وي صحیح ده که نه لکه دغه شانتې دلته دا فور برین شو دا لږ ځای میډ برین دا هینډ برین او دا بیا سپاینل کارډ دېخوا راغلی وي صحیح ده نو چې کوم هینډ برین دی نو د دې فردر درې حصې دي زموږ سره یو ته موږ سیریبلم وایو پونز او میډولا اوبلانګیټا صحیح ده یا دلته کې تاسو وګورئ موږ به راشو اوس هینډ برین ته نو هینډ برین زموږ سره په دریو حصو باندې مشتمل دی یو ته موږ پونز وایو سیریبلم ورته وایو او میډولا اوبلانګیټا صحیح ده نو دا زموږ سره سیریبلم دی دا پورشن دا زموږ سره پونز دی او دا زموږ سره میډولا اوبلانګیټا دا میډولا اوبلانګیټا بیا کنټینیوس وي د سپاینل کارډ سره صحیح ده نو موږ به راشو اول نمبر پونز له پونز چې کوم دی اټ از ا برج بټوین میډولا اوبلانګیټا اینڈ سیریبرم دا که فرض کې انفارمیشن د میډولا اوبلانګیټا نه سیریبرم ته ځي نو هم به په پونز باندې پاس کېږي بیا به ځي او دغه شانتې اټ از آلسو ا برج بټوین میډولا اوبلانګیټا اینڈ سیریبلم نو که فرض کې میډولا اوبلانګیټا نه انفارمیشن سیریبلم ته ځي نو هم به په پونز باندې پاس کېږي نو مطلب دا یو پول دی د میډولا اوبلانګیټا او د سیریبرم په منځ کې او د میډولا اوبلانګیټا او د سیریبلم په منځ کې صحیح ده دا زموږ سره سلیپ ویکفولنس او بریثینګ کنټرول کوي بل راځي سیریبلم نو دا زموږ سره سیکنډ لارجسٹ پارټ اف د برین دی فرست لارجسٹ پارټ زموږ سره سیریبرم دی صحیح ده او کنټرول باډي موومېنټس اینڈ باډي اکویلیبرم دا باډي اکویلیبرم کنټرول کوي نو که فرض کا دا ډیمیج شي نو هغه کس په بیا جرکی اینڈ شیکی موومېنټ مطلب د باډي بیلنس په ټیک نه وي نو د کې به صحیح ده ښه میډولا اوبلانګیټا لاست نمبر تل پورشن دی زموږ سره نو دا posterior most portion of the brain دی مطلب د ټولو نه شاته پورشن دی کنټینیوس وذ د سپاینل کارډ تاسو کتلی شئ چې دا د سپاینل کارډ سره څه دی کنټینیوس دی او دا زموږ سره هارت بیټ او یا مطلب بلډ پریشر کنټرول کوي او ریسپیریټری موومېنټ کنټرول کوي موږ په بریثینګ کنټرول اف بریثینګ کې هم ویلو چې میډولا د بریثینګ سنټر از لوکیټډ ان میډولا اوبلانګیټا صحیح ده نو مطلب چې ریسپیریټری موومېنټس کنټرول کوي مطلب بریثینګ کنټرول کوي صحیح ده او سوالینګ مطلب سیسیز تیرول وامټینګ ولټي کول او کافینګ او سنیزینګ وغیرہ هم زموږ سره کنټرول کوي صحیح ده